سلامونه درنو کتونکو، خدای دې وکړي چې ټول برک روغ اوسئ او دغه اختر به مو په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي. د اختر درېیمه ورځ ده او ملګري ځي چکر ته، نو موږ له همدې ځایه خپل سفر پیلوو. دا چې موږ به چېرته ځو تاسې په باقي خپرونه کې راسره وګورئ، حتما یو چکر یو سیاحت لپاره. نو په دې ته مو چې خپرونه له پیل نه تر پایه راسره وګورئ تر څو تاسې د خپل وطن خوږې منظرې شنې ساحې وګورئ. نو زموږ باقي خپرونه له یاده مه باسئ. زه مینتګل توحیدیار یم او ما سره د کیمرې په برخه کې زما خوږ همکار ایمان جکړ ملتیا کوي. نو سفر پیلوو، په دې ته مو چې خپرونه له پیل نه تر پایه راسره وګورئ.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه د جلال آباد ښار نه یو وړښت راوتلي یو اډی اخندزاده د اډی اخندزاده په داخل کې دلته نو د نجم الدین اخندزاده په نوم ډېر ښکلی او پخوانی مسجد ډېر په نخرو باندې جوړ دا چې پخوا جوړ شوی و او بیا د یو بل مسلمان ورور لخوا د دویم ځل ترمیم چارې پای ته رسېدلې وي نو د مسجد له لرې خوا نه داسې ویل کېږي چې په سوشل میډیا کې ډېره خبرونه ورکول کېده چې ډېر زیات خلک اعتکاف ته هم پکې ناستو ورځو داخل کې مسجد هم در باندې وینو همدارنګه د مسجد خوا و شا چاپېریال په څه ډول جوړ دی راځئ نو دغه مسجد په شریکه را سره وګورئ باقي مانده چکر به بیا نو په شریکه باندې سره ګورو درنو کتونکو د اډی اخندزاده په داخل کې چې کوم مسجد دی دغه مسجد یو خادم سره ولاړ له ده سره به خبرې کوو محترم که تاسې ځان وپېژنئ نوم واخلئ زما نوم مزمل د جماعت خادم د دغه مسجد خادم مزمل خان کور د ودان چې موږ ته مو وخت راکړه که دغه د اډې په اړه لږ معلومات راکړه چې دې ته اډه ولې وایي دغه کیسه که لږ وکړي دغه د اډې کلی خو دې کې ډېر تاریخونه دې کې دغه معلم صاحب وسلي خان ولاخیل چې کوم کتابونه لیکلي او هغه کتابونه ما لوستي نو اډه کې دې ته هر څوک په څوک په یو نوم څوک په بل دغه د خودي ته هغه لیکلي چې اډه مثال هغه ځای ته وایي چې څوک یو ځای نه راځي او دلته مثال یو ځای کې اوسېږي وړې لکه د هغې دغه آثار قدیمه د غونډۍ ښکارېږي د قبل المیلاد 2.5 کاله وړاندې خبره ده د هغې وخت کې هغې وخت نه ده د اډې د کلي په نوم باندې اډه څوک یو شی ورته څوک خو هغه چې په دې کې لیکلي چې اډه مثال دغه اوسېدو ځای ته وایي چې سړی راشي او دلته واړي نو په دې به دا کاروانونه داسې تېرېدل د چین نه به چې دا دغه کاروان راته او ریښمو لار چې ورته دا کاروان سرای وه مطلب او دا کاروان سرای و داسې به په دې لاره خلک تلل د چین نه به راتلل او داسې به ښکته نورو هېوادونو ته تلل دا د اډې کلي په اوسني عصر کې دغه کلی بیا د دې شیخ صاحب نجم الدین اخندزاده رحمت الله د په نوم اوس خلکو ونوماو که نه یعنې ما دا څومره خلک د تاریخ کتابونه چې تاسو وګورئ په هغې کې دا د اډې د کلي په نوم یادېږي اډې تاریخي کلی شیخ صاحب نجم الدین اخندزاده دا د کوم ځای و او دغه ځای څنګه د ده په نوم ونومول شو شیخ صاحب نجم الدین اخندزاده رحمت الله علیه دا د غزني د شولګر و غزني د شولګر نه راغلی دلته دا د امیر
عبدالرحمن خان په زمانه کې راغلی امیر عبدالرحمن خان زمانه کې دلته راغی دلته چې کله میشت شو بیا د ده خو ډېر زیات موازینونو ډېر زیات نو هغه چې و هغه امیر عبدالرحمن خان ډېر یو ظالم دغه و هغه د علماو سره ورانه بې سواده و د علماو سره دغه ورانه نه لګېده بیا یې دغه د دې ځینه فرار که او دې ځینه دی لاړ بیا لاړ سوات صاحب علیه رحمت ته هلته یې هغه سره چې تېر کړ بیا هغه د څه وخت چې تېر شو کله چې امیر عبدالرحمن خان مړ شو د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د هغه زوی بیرته دی راوغوښته بیا دی دلته اوسېده د اوسېده دغه د جومات کم چې دا کم جومات چې اوس جوړ دی او دغه مدرسه او دا جومات د دغه تاده دی خو هغې وخت سره خو خام پاخه څه خو نه و که نه نو دا خام و دغه مدرسه هم هغه تاده وي هغه د جومات هم دغه ایښی دا د هغه په نو خپله اخندزاده صاحب چې دی دا د غزني شولګر دی او اولاد نه لري واده یې هم نه و کړی او د غزني نه راغلی دلته اوسېدلی دی دا مسجد ځکه دغه په نوم دغه په نوم نومول شوی دی تاده او ډبره یې ایښې وه د هر څه مغې بیا مسجد لکه هغه وخت کې خام و بیا وروسته چې جوړېده دغه تاریخ یې که لږ مسجد یو وخت کې خام و د مشرانو د دغه نه چې مسجد خام و بیا مسجد وروسته د ظاهرشاه خان او داود خان په وخت کې بیا بل مسجد جوړ شوی و دلته هغه په هغه ځای باندې و د زیارت سره جخت دیوال و زیارت نه هغې غړې د زیارت جومات نه به چې ووتې وړه دروازه هغې وخت کې داسې وړوکې و نیکه سره به مې راتلم په بیا د اخندزاده صاحب زیارت ته بتلو دا دغه هغه جومات ظاهرشاه خان او داود خان جوړ کړی و الله دې هغوی بخښي بیا کله چې روسان راغلل او خلکو هجرت وکړه هغې یوه مناره درلودله او مسجد و خو دومره نه وړوکی و بیا هغه روسانو شهید کړ هغه څه ختم کړل بیا د هغې نه وروستی چې کله مونږ بیرته راغلو او د هجرت نه وروستی راغلو بیا داسې بعضې مشرانو لږ کومک ورسره وکړو داسې تاده وتي خو هغه سر ته ونه رسید هغه شی په دغه نه شو داسې و دغه اوسني جامونږ او تاسو پکې ولاړ یو دا د حاجي صاحب نجیب زراب په نوم خپل نجیب الله نوم دی او زراب ګل زوی دی په نجیب زراب مشهور دی دغه معلم او دا ټول دغه په پیسو باندې جوړ شوی دی دې کې مالک کومګي چا غیر دغه نه کوي دا شخصي لګښت باندې یو کس جوړ کړي نو څوک د کم 12 جربه د زیارت نه رانیولي او دا ټول کم 12 جربه دا ټول مصرف دي کتابتون او د مسجد او دا ټول مصرف هغه کتابتون کې کوم ډول کتابونه خلک راځي کتابونه کې ټول دینی کتابونه دي او هغه کې دینی کتابونه دي څوک چې کوم علماء ته کوم مسائل پیښ شنه به راځي هغه ګوري او اوس د دستي د پاره باندې مزمن مشر شته نه دی چې خلاصي ویل کېږي چې روژه کې ډېر زیات اعتکاف والا دلته ناستو په دې مسجد کې نه تقریبا موږ چې په سوشل میډیا کې ویل د سلګونه نفر وو دوی څه ترتیب و دلته او ستاسو له نظر څو نفر وو چې تاسو خپل لیدلی دوی خو یو سلو 20 کسانو پورې 10 پورې برابرېدل اعتکاف کوونکي چې غیر دغه کسان لکه چې دغه هلکان چې دوی بیا د هغوی د خدمت دپاره 10 کسان صرف د هغوی د خدمت دپاره نیول شوي د اشپز او د دغه نه غیر چې دوی کوم خدمت هغه هلکان نه کوو لکه غیر دغه هلک ولاړ چې دی دا او د دې معلومات نشته چې چا کا او څوک یې کوي خو زموږ د کلي او ډاکټر بشیر دی هغه ملارۍ مجادله کې هغه ډاکټر دی هغه ته پیسې هغه ورکولې او هغه به دلته تر روژې د شلم نه چې شروع شي د آخري 10 ورځې دا ده کولې د دې نه مخکې دغه 19 ورځې بیا حاجي عبدالرحمن دغې دلته ډوډۍ خلکو له د روژه ماتي دپاره ورکول ټول ترتیب هغوی په غاړه اخیستی هر څه د هلکانو کول بل څوک نو مصرف یې هغې سړي په غاړه اخیستی او هر څه پورې هغوی ورکول دي که ښه فوق العاده ډوډۍ ورکول او اخندزاده صاحب خپل هم دلته دفن دی اخندزاده صاحب خپل هم دلته زیارت هم دلته دی زیارت هم دلته دی ښه بالکل اوس مسجد لکه جمعې لمونځ چې کېږي یاسې اټکلن څو نفره به پکې وي نو اټکلن خو دې کې داسې خاص معلومات نشته خو دننه چې کوم ماته که معلومات شته تر 3000 پورې چې د پاسه 3000 کسان دننه اخلي او څه کم یو جربې کوټه ده او نور نو دې ته څه یاره ډېر زیات راځي زه خپله خدای شکر دې اختر کې م راوتی یم زه خو اول صف کې وم هلته د خدمت دپاره دغه هلکان څوک چې نو قریب یا د 10,000 15,000 پورې کسان راځي دلته ډېر زیات راځي چې بیا په سړکونو باندې په اختر کې ځای نه دلته ډېر زیات خلک راځي دلته نو کور د ودان کاکا تاسو سره الله دې ژوندی لري چې موږ ته د معلومات راکړه تاسو نو کور السلام علیکم السلام کورونه
همدغه مسجد بنسټګر اخندزاده صاحب قبر ته ورځو د همدغه جومات په څنګ کې دی راځئ د ده مقبره په تاسې باندې وینو په شریکه باندې زیارت کوو نو له کیمرامین هم همدغه هیله ده چې راځي راشي او دغه مقبره په تاسې باندې وګوري د همدغه مسجد په څنګ کې یو اړخ ته دفن دی او د دې تر څنګ نو څو واړه واړه نور قبرونه هم ورسره ښکاره کېږي راځئ په شریکه باندې به وګورو دی د غزني ولایت و او په هغه وخت کې راغلی و دغلته نو میشته شوی وی چې واده یې نه دی کړی او همدلته دفن شوی مسافر و دغه مسجد چې وړاندې تاسې وکته د مسجد بنسټګر اصلا همدی دی په هغه وخت کې د خاورو او د تیږو نه کچه مسجد یې جوړ کړی خو وروسته بیا د یو چا لخوا جوړ شوی دا مسجد او د همدغه مسجد په څنګ کې دی پخپله دفن شوی نو نجم الدین اخندزاده د غزني ولایت اوسیدونکی و اصلا دغلته راغلی او همدغه مسجد اوس د ده په نوم باندې یادېږي همدغه مقبره روخ خاد درنو لیدونکو دا د اخندزاده صاحب مسجد چې تاسې ولیده د دې تر څنګ تاسې د هغه مزار هم ولیده د هغه له تاریخچې هم خبر شو چې د غزني نه راغلی دلته مسجد ډبره ایښي دا چې باقي مانده موږ چیرته ځو څه در باندې وینو خپرونه راسره وګورئ درنو لیدونکو بیا هم سلامونه د رینګ روډ پر سر باندې دغلته د یاد مسجد سره چې تاسې ولید د اخندزاده صاحب مسجد سره نږدې یو بله کیسه هغه داسې وه چې لکه وړاندې یو کاکا خبره وکړه دلته کاروانسرای موجود و د ورېښمو د لارې وخت خلک چې په دې لاره به تېرېده او دلته به یې دمه کوله اوښان او هغه کوم حیوانات چې ورسره و دغلته به یې ځای په ځای کوله دغه مخامخ تپه چې تاسو ته ښکاره کېږي په همدغه تپه باندې یو څه آبادۍ نښې اوس هم شته دا نښې په دې ډول دي چې پخواني کورونه او ځینې شیان جوړ شوي وو ولې اوس دیوالونه ویجاړ شوي دي د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای تر څنګ دلته یو بل د لوبو میدان هم چې تاسو ته به یې کیمرامین وښایي دلته یو ځای دی ساحه ده چې ځوانان راځي دلته لوبې کوي کرکټ کوي او ډیره د تفریح لپاره مناسبه ساحه ده د دې سره هممهاله بیا په بل اړخ کې شنې کروندې چې په منځ کې نارنجان او مالټې هم کرل شوي وي شنه غنم ښایسته فصلونه نو اخواته د اخندزاده صاحب مسجد دې خواته دغه تاریخي کاروانسرای ځای او دې خواته بیا د لوبو میدان نو بالکل د سیاحت دپاره د تفریح دپاره او د چکر دپاره ډېر مناسب ځای دی
د جلال آباد ښار نه ووتو لاړو اډې خونزاده ته نو تاسې مسجد هم ولید د خونزاده صاحب مقبره هم تاسې ولیده بعد له هغې شیخ مصري په ښارګوټي راتېر شو راغلو فارمیډې کوم پارک چې دی لوبغالی چې دی داخل ته پارک ته ننوځو دلته په دروازه کې 20 افغانۍ ټکټ اخلي نو تاسې به داخل د پارک کې ښایسته ځایونه وګورئ د کرکټ لپاره هم پکې میدان شته همدارنګه زانګوګانې د اوبو حوض هم پکې شته د ماشومانو دپاره نو ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي داخل ته ځو څوک چې راغلي وي د اختر په رخصتیانو کې او له دغه پارکه خوند اخلي هغوی سره به هم خبرې کوو خپرونه نوره هم راسره وګورئ درنو کتونکو د فارمیډي پارک داخل ته راننوتو ډېری هیوادوال راغلي دلته د سیل دپاره چکر دپاره تاسې دغلته په داخل د پارک کې به ځینې ځایونه نور هم وګورئ دلته یو ریل ګاډی چې جوړ شوی ماشومان پکې چکر وي همدارنګه اخواته مختلف نور ځایونه د لوبو دپاره جوړ شوي نو د پارک په اول سر کې چې تاسې راننوځئ ډېر جذابې منظرې پکې شته نو مخې ته ځو هیوادوالو سره هم خبرې کوو او نور پارک هم وینو درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست د فارمیډي پارک مسؤل سره ولاړ یو له ده سره هم خبرې کوو چې پارک چا جوړ کړ څنګه یې جوړ کړ او بله دا چې د پارک عمومي معلومات په دی موږ ته راکوي ورور که په لومړی کې ځان وپېژنې نوم واخلئ او دا راته ووایي چې د کوم ځای یاست نوم مې نواب دی او د شیرزاد ولسوالۍ مرکخیل اوسېدونکی ښه نواب د شیرزاد ولسوالۍ ښه نواب جانه دا راته ووایي چې دغه پارک څومره وخت کېږي چې جوړ شوی دا تقریبا دغه ستر اختر لا پال شوی و څه ناڅه خو دا کال یو نزدیکي کې چې اوس هغه کېږي جوړ شوی یعنې یو کال یې لا نه دی پوره شوی دومره ځوان دومره اوس جوړ شوی او دومره خلک ورته رامات شوي ښه څومره ځمکه کې جوړ شوی څومره ځمکه به تقریبا 25 جریبه مساحت لري 25 جریبه شخصا یو نفر جوړ کړی نه دا 3 کسان شرکتیان ښه ځمکه د هغوی خپله وه هغوی سرمایه‌ګزاري ورباندې وکړه اوس وخت کې به څومره خلک راځي ستاسو په نظر معلومات به مو کړي ټکټ چې خرڅېږي دا انشاءالله د اوسه داسې حساب هم نه دی کړی خو خلک زیات راځي نو بالخصوص د اختر په ورځو شپو کې ښه کومې برخې پکې شاملې دي مثلا موږ خو څه ناڅه ولیدو خو که لیدونکو ته معلومات ورکوي دا اوس ګوره دغه زنګوګانې دي که نه مثال ریل ګاډی دی او دا کشتۍ ده مثال او حوض دی دا جمپونه دي دغه شیونه دي او نور هم کار پکې روان دی انشاءالله دغه زنګو د اوس نیمایي کې پاتې ده که نه خو کار انشاءالله نور دوام لري پکې نور شیونه لکه نوي نوي سیستم پکې نور هم جوړېږي ښه یعنې نور کار هم پکې کېږي لکه اوس په سلو کې تقریبا یو 50% کار به شوی نور پاتې دی ښه امنیت څنګه دی لکه څوک یې ساتي خپله باندې که نه امنیت انشاءالله چې اوس موږ خپله پیراداران ورته نیولي دي او هغه ګرځي ګازمه کوي انشاءالله ساتي موږ پخپله ښه دروازه کې ټکټ څو روپۍ اخلي نو 20 روپۍ ټکټ دی ښه ډېر ښه بله خبره دا ده چې د فوټبال ولیبال او یا د کرکټ لپاره میدان شپ کې شته نو انشاءالله د ولیبال میدان هم پکې شته دی کرکټ میدان هم شته دی او د فوټبال میدان هم پکې شته دی ښه بل خبره دا وه چې لکه مخکې نه چې دا پارک جوړېده که نه تر ډېره خو پارک موږ تاسې وینو چې ښار ته نږدې داسې یو لرې ساحت او بیا هم دومره سیاحت لپاره خلک ورته راځي دغه لږ راته ووایي دې کې څه راز دی دا ګوره انشاءالله اوس خو نن سبا دا خلک داسې دي د ښار نه چاطرف له زیات خوشحالېږي چکر دپاره که نه نو چې کله د ښار نه زیات ځکه بیرو بار وي زیات ګڼه ګوڼه وي چې داسې ارام ځای له سړی وځي نو ډېر ښه راځي که نه ډېر خلک دپاره بالکل مسجد شپ کې عیار شته څوک لمونځ کوي یا بل دا چې مثلا کافیټریا کانټین داسې ټول سهولتونه پوره لکه ټول سیستم یې هر څه سهولت یې پکې برابر دی یو مسجد پکې پاتې انشاءالله هغه هم پلان کې ده چې جوړ کړي انشاءالله مسجد ښه ډېر ښه کور د ودان چې موږ سره خبرې وکړې او د پارک په اړه معلومات راکړه ډېره مننه خیر درنو لیدونکو دا د پارک مسؤلو له ده سره مو خبرې وکړې تاسې د پارک له عمومي وضع خبر شوئ پاتې خپرونه مه هېروئ
درنو کتونکو بیا هم سلامونه د یو هیوادوال سره ولاړ یو د فارمیډي پارک په داخل کې له ده سره به خبرې کوو. لومړی د ورور ځان راپېژنئ. ورور که لیدونکو ته ځان وپېژنئ چې دا ورور څوک دی؟ سلام علیکم، نوم مې بختیار باګراموال دی، د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بختیار باګراموال باګرام وایي ښه ځکه یې دا تخلصي ښایي. باګراموال صاحب دا راته ووایه چې باګرام نه او دلته ننګرهار ته او بیا فارمیډي پارک ته دا څنګه چل؟ والله خو موسم خو ماشاءالله د ننګرهار ښکلی موسم ده. زموږ اراده این پکتیا ته وله، خو بیا متاسفانه چې واوره وله هلته ونه شوله نو راغلو دلته. ښه هغه ځای نه دلته چکر ته راغلی، هلته وګرځېدی که نه دم؟ هلته هم بیا اراده بدله شوه، رینګ بس زنګ هم والی او هغې ویلې چې واوره شوې ده د هغې له وجې بیا دلته راغلو. ښه همدغه اول ځای وشو چکر ته راغلی، دې نه پس چېرته ځئ څه کوئ؟ اول خو راغلي وو ننګرهار ته راغلو، بیا ننګرهار نه لاړو کنړ ته، کنړ هم چکر و بیا واپسې بیرته ننګرهار ته راغلو. ښه باګراموال صاحب دا راته ووایه چې پارک کې خو ماشاءالله موږ تاسې ټول وینو، لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي. دا پارک څنګه دی؟ خوشحاله یې نه یې خوشحاله؟ وضعیت څنګه دی؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یو، د امنیت له نګاه نه د منظرې له نګاه نه له هر چیز ډېر خوشحاله یو. ښه اخترونو کې د کوم یو اختر خوښېږي، غټ یا وړوکی؟ والله غټ خوښېږي ځکه چې غوښې وي پکې که نه. که نه د غوښو موږ د غوښو ډېر شوقیان، ډېر ښې شپې دي، بزرګې شپې دي، ډېر پکې خوشحاله ولو. پوه شوې انسان ته ډېره تقویه ورکوي، ډېر هغه ورکوي. الحمدلله ښه خوشحاله وي. ښه دا د اختر نن درېیمې څلورمې ورځې شپې دي، دغسې اختر روان دی، بیا هم هېوادوال رادرومي دلته چکرو ته او تر ډېره موږ وینو خویندې هم راغلي دي. عموما داسې وضعیت څنګه دی لکه هېوادوال؟ دا خو د امنیت له نګاه نه پخوا خو به داسې و چې امنیت به خراب و، خلک به یېرېدل، د یېرې وجې به داسې ګڼه ګوڼه به یې نه سو جوړ. اوس الحمدلله ښه ښکلی امنیت ده، ښه ښکلی هغه ده، نو د هغې له نګاه نه خلک. باګراموال صاحب زموږ لیدونکو سره چې شریکوي، کوم پیغام در سره شعر در سره ټپه بیت ډالۍ نو زموږ د کیمرې لینز؟ والله ورور جانه موږ ته خو دوره غم نه ده، خو یو هغه ورته ووایو پوه شوې چې هغه ګریوان ته لاس ماچوه چې خپلې تڼۍ دې پکې شلېږي. هغه ګریوان ته لاس ماچوه چې خپلې تڼۍ دې پکې. ډېره مننه باګراموال صاحب چې موږ سره د مرکه وکړه. درنو لیدونکو باګراموال صاحب د باګرامو نه راغلی ننګرهار ته او دلته نو سیاحت کوي، سیل کوي، فارمیډي پارک په داخل کې زه نور هېوادوالو سره خبرې کوو او له هغوی مو ورو ملتیا مو وکړي. درنو کتونکو بیا هم سلامونه. د نورو دوو تنو هېوادوالو سره خبرې کوو، د دوی سره هم خبرې کوو، ګپ شپ هم لګوو. دغه خپرونه تاسې نور هم تعقیب کړئ را سره. دا ورور لومړی نوم راته اخلي، مهرباني نوم څه؟ نوم مو هیواد دی. هیواد بله. او تخلص مو؟ تخلص سمندري. هیواد سمندري. سمندري تخلص ته څنګه ایښی ده؟ یعنې موږ خو د لکه د نیکه نوم هم سمندري و، د همغه تخلص کوو. ښه دا فامیلي تخلص درته پاتې دی. ښه سمندري صاحب خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. له دې ورور سره هم غږېږو. ورور تاسې خپل نوم راته واخلئ. نوم مې فیض محمد زلان ده. فیض محمد زلان. زلان صاحب ښه انشاءالله. اختر دې څنګه و؟ والله ښه په خوشحالۍ پیل کړه. روژه څنګه وه؟ بس ښه ټیټه تېره. روژې خو به په عذاب کړی ډېر نه 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 ښه وله. اکثر وخت لکه روژه تېره شي اختر کې خلک مریضان کېږي که نه، دا څه قیسه یې ولې؟ والله اختر کې په دې مریضان کېږي چې روژه کې خو څه یو رقم هغه یې که نه، بیا اختر کې دا میوه وچه میوه هر شی یو دم ورغه کړه. ښه خوراک روټین یې خراب شوي. ته خو به نه یې مریض شوی؟ نه نه شکر تر اوسه خو ښه. ښه دا کوم ځای دی اورېدونکو ته لږ ووایه که نه؟ دا نارنج باغ وی هغه انګور باغ ده. ښه فارمیډي پارک خو به نه وي؟ همغه ده که څه وخت راغلي یاستئ؟ دا یو 100 دقیقې کېږي. ښه څو روپۍ ټکټ یې دنه واخیسته پلار؟ 100 روپۍ ټکټ واخیسته. ښه پارک کې څه شو چې دي لکه څنګه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړئ لیدونکو ته که نه؟ بس ډېر ښایسته پارک ده، نو دا اورېدونکي ګوري ټوله. بس د چکرو ځایونه هم پکې شته ده، نور ډېر ښایسته ځای. ښه سمندري صاحب تاسو ته به راشو. واده م کړی که نه مجرد هستې؟ نه مجرد یې فعلا. اوسه پورې مجرد یې. دا څنګه چلی؟ ته خو لږ رامخکې شه که نه، دا ولې اوسه پورې مجرد پاتې؟ خو بس د هر چا خپل هغه ده، یعنې څوک ډېر کم سنۍ کې واده کوي او بس زما زړه نه ده چې کم سنۍ کې واده وکړم، چې یعنې په خپل عمر او تر څو زه خپل موفقیت ته څه چې غواړم آینده کې اوسم همغه لاسته راوړم، بیا بعد د هغې نه د دې نیت وکړو چې واده وکړو. ښه درس لپاره دې ځنډولی که نه کوم بل هدف لپاره؟ بس د درس لپاره هم هلې ځلې کوم، کوشش کوم چې
درس هم ووایم آینده کې نیت لرو ورته. ښه پارک امنیت څنګه دی؟ عموما وضعیت څنګه دی؟ دلته خو ډېر خلک راغلي وي، تر ډېره خویندې هم پکې لیدل کېږي، او لکه امنیت نه داسې څه ډاډ ورکوي هېوادوالو ته؟ د امنیت نه د امنیت نه نګاه ډېر ښه دی ماشاءالله. ټول خلک په همدې ډاډ راځي چې امنیت ډېر ښکلی دی، او چېرته چې امنیت ډېر ښکلی وي نو که پارک کې خو بیخي ښه وي چې امنیت پکې ښه وي، نو خلک هم زیات زړه کوي چې راشي ورته خپل د طبیعت په هوا کې وګرځېږي او ښکلې هوا تازه هغه کې ځان. رښتیا هم همداسې سمندري صاحب دا هم راته ونه ویله چې دا م اول چکر و که نه، لکه پرون نه بل پرون اختر په اوله دویمه درېیمه ورځ چېرته تللي وئ؟ نه دغه اول چکر دی. دا م اول چکر و. او دې نه بعد چېرته ځئ؟ دې نه بعد نو انشاءالله څه چې د خدای رضا وي او خدای به پوه وي. موږ تر ډېره ولیده که نه، لکه ښار په نسبت اوس خلکو اطرافو ته ډېره مخه کړې، غرونو ته هلته ځي چکرې وایي. تاسو کله غره ته نیت نه و کړی چې لاړ شئ اطرافو ته؟ ولا تر څوم نیت نه ده کړی نه. راځه نو لیدونکو ته پیغام څه شی دی؟ کومه ټپه باید ډالۍ یا څه شی وړاندې کوي ټوکه وایي، نو راځه نو موږ مایک او کیمرا ستاسو خدمت کې. ولا ټپه نو هېڅ داسې څه مې په ذهن کې نشته. ښه پیغام نو ټولو لیدونکو ته دا ده چې تر څو په مینه محبت ژوند وکړي او د جنګ او د دې شیانو نه لاس واخلي، لکه څنګه چې اوس په ماشاءالله ټول ویني چې په ټول افغانستان کو امن امنیت دی، د ډزو نه نګاه نه هېڅ هم نشته، او خلک هم د جنګ نه نور ستړي شوي دي. تر څو د علم خواته زما دا پیغام ده چې هڅه او کوشش خپل وکړو. کور ودان سمندري صاحب راځئ نو تاسو نه به څه پیغام اورو؟ ته که داسې یو ټپه بیت یا بل داسې څه شي که نه یا تمثیل کوي نو لیدونکو سره به څه شریکوي؟ زه به باید درته ووایم د افغانستان باره کې وایي زما دا پاتې عمر ټول هغوی ته ورکې خدایه، زما دا پاتې عمر ټول هغوی ته ورکې خدایه، څوک چې زما دغه ویجاړ افغانستان جوړوي. څومره ښه، څوک چې زما دغه ویجاړ افغانستان جوړوي. ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړه. باقي ښه چکر، ښه سیل او ښه تفریح درته غواړم. کور مودان مهرباني، خدای مو خوشحاله لري. مهرباني، خیر لرشه. درنو لیدونکو هیوادوال دي او نو د دوی مینه ده د خپل هیواد سره. راځئ نو باقي مانده به هم په پارک کې ګرځو او تاسې را سره سیل وکړئ. درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. یو بل تن هیوادوال سره ولاړ یو داخل د پارک کې، له ده سره هم خبرې کوو. ورور که تاسې په لنډه کې ځان راوپېژنئ چې زموږ تر خوا څوک ولاړ دی؟ په لومړي سر کې تاسې ته د کوچني اختر مبارکي وایم او بیا هغه کسان چې موږ ستاسې د یوټیوب چینل له طریقه ګوري هغوی ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. نو نوم مې ساحل دی، د سرخور د ولسوالۍ اوسېدونکی او فعلا په جلال آباد ښار درېیمه ناحیه کې اوسېږو. ساحل جانه تخلص م راته ونه ویل چې تخلص مو څه شی؟ تخلص الماس. الماس، د الماس تخلص دې څنګه ځان ته ټاکلی؟ دا کورنی نوم دی او بس الماس تخلص مې ایښی دی په دې خاطر. نو ساحل جانه راځه نو لومړی د زده کړو په اړه راته وروسته به بیا د اختر په اړه هم سره غږېږو، پارک په اړه هم سره غږېږو. څومره زده کړې م کړي؟ زه د پوهنتون په لومړي صنف کې یم. کوم پوهنځی وایي؟ انجینري وایي. ښه، ډېر ښه. ساحل جانه دا پارک ته راغلي یاستئ، له سرخرو راغلي یاستئ. لومړی که تاسو دا د اختر رواج راته ووایئ که نه، سهار کې چې اختر پیلوئ دا څنګه وي؟ لکه داسې یو قصه که راته وکړي. اصلا زموږ رواج خو داسې دی چې په لومړي کې هغه اصلا یعنی په پیغمبري لحاظ کې که نه، سړی حمام کوي او غسل کوي، بیا نوي لباس اچوي، نو بیا لمونځ ته ځي او د لمونځ نه بعد نو بیا خلک هماغه جومات کې اختر مبارکي کوي، هغه د جومات له ملګرو سره. نو هغې نه بعد بیا کور ته راځي او لومړی د کور مشرانو ته موږ خپله شخصا د کور مشرانو ته مبارکي ورکوو او بیا هغه مشران چې لکه ماما کاکا زموږ د کور نه لري یا په چم ګاونډ کې را سره بیا د هغوی کره ځو، هغوی ته مبارکي ورکوو. همداسې د هغوی دغه کشران راځي بیا مبارکي ورکوي. نو دغه د اختر لیکچر او دغه
دغه په کلچر چې کوم دی نو دغه په دې ډول دی چې کشران ځي مشرانو ته مبارکي ورکوي او بیا هغه زموږ مشران چې دي د هغوی چې مشران دي نو هغوی ته ورځي مبارکي. ښه ډېر ښه سایل جانه مدني وضعیت مو څنګه دی؟ متأهل است مجرد است؟ ساحل خان چې خپله دی مجرد دی. ښه کوم ځای ته راغلی اوس؟ اوس دا د پیرماډۍ پارک دی او دلته راغلي د ملګرو سره چکر ته چې ستاسو سره م لیدنه وشوه او کور مودان مخکې چېرته چکر ته تللي وئ اول 2 ورځو کې؟ نه اول ځل مې دی چې راوتی یم چکر ته نو میلمانه ډېر وو او په دې خاطر چې زمونږ والد صاحب چې دی هغه مشر دی نو دوستان د الهاباد لري ټول راغلي ورته نو په دې خاطر موقع نه وه چې راووځو. ښه دې نه بعد چېرته ځئ که نه همدغه مشوار؟ نو همدغه اخري چکر دی ځکه سبا نو بیا رسمیت شروع کېږي پوهنتون لرو پوهنتون ته ځو. ښه ډېر ښه. پارک چې راغلی داخل کې دې وکاته که نه څه ډول احساس دی وکړو؟ عموما دا پارک د څه ډول ارزیابي کوي هېوادوالو ته او لیدونکو ته څه ویل لري د پارک په اړه؟ اصلا سړی چې په یو ساحه کې په کور کې په دغه کې بور شي نو چکر ته وځو پارک ته. دا پارک خپله داسې یو ځای دی چې زړه پکې او ذهن پکې د آرامتیا احساس کوي. نو شخصا زه خو خپله ډېر بور شوی وم چې ځکه د روژه کې په دوران د روژه کې امتحانونه وه څه د روژې بوج شي او څه د امتحانونو شي بیا ورپسې اختر ستړیاوې شوې نو طبعا چې سړی کله یو ځای ته راشي د چکر په نیت بیا پارک ته د ملګرو سره نو معلومه خبره ده چې لږ داسې د خوشحالۍ احساس کوي. ما خپله خو ډېر داسې د سکون احساس وکړ کله چې دې پارک ته راغلم نو خوشحاله وم. خوشحاله اوسې الماس صاحب. نو راځه زموږ د کیمرې لینز او مایک ستا په خدمت کې خو پیغام دې چې د هېوادوالو ته څه ویل لري؟ پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دا دی چې اکثریت هېوادوال زموږ ورونه نو هغه ورونه چې ځوانه طبقه ده ځوانان دي د دې هېواد د ملا تیر دی نو په دې هڅه کې دي چې هېواد پرېږدي او د هېواد نه ولاړ سي. نو زما پیغام ورته دا دی چې هېواد ته پاتې سئ هېواد ته کار وکئ او د هېواد سرمایه استئ. هغه ځواني او هغه قوت او هغه جوش چې تاسې په خارج ملکونو کې مصرفوئ دلته په وطن کار وکئ انشاءالله وطن جوړیږي او وطن کې کار وکړي. وطن کور ودان. الماس جانو چې موږ سره خبرې وکړې هېوادوالو ته وایي چې تاسې وطن مه پرېږدئ وطن په خپله باندې جوړ کړئ ځکه هېڅوک یې راته نه جوړوي. الماس جانو کور ودان چې راغلی او موږ سره مو مرکه وکړه او په خپرونه کې مرسته کور ودان مهرباني خوشحاله اوسئ. درنو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې موږ له جلال آباد ښاره راپیل کړه تر فارمیډي پارک پورې راغلو. پارک تاسې ولیده دا چې دغسې نورې ښکلې ویډیوګانې تاسې ته موږ په وخت باندې نشر کوو نو له همدې لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا وه د نن ورځې خپرونه چې فارمیډي پارک کې موږ تاسې جوړه کړه ومو لیده. بیا چې موږ په بله نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ. الله مو مل.